سلامونه دوستانو، د هند او پاکستان ترمنځ د نړیوال جام او آسیا جام پر سر جنجالونه لا دوام لري. کله پاکستان وایي چې زموږ لوبې دې په متحده عربي اماراتو کې ترسره سي، کله وایي په بنګلادیش، کله وایي په سریلانکا کې دې ترسره سي. اوس یې تازه یو بله خبره هم کړې ده. پاکستان کرکټ بورډ غواړي چې د نړیوال جام لوبې د هندیا په چنای او کلکته ښارونو کې ترسره سي. پاکستان کرکټ بورډ په ټولنیزو رسنیو کې له ډېرو بحثونو وروسته د هند کرکټ بورډ ته سر کښته کړ. داسې راپورونه ورکړل سوي دي چې پاکستاني لوبډله به نه یوازې هند ته ولاړه سي، بلکې هلته به د لوبو کولو لپاره ځایونه هم انتخاب کړي. هندي رسنیو ادعا کړې ده چې پاکستان به په 500 ورځه نړیوال جام کې چې د هند په کوربتوب ترسره کیږي، خپلې لوبې په چنای او کلکته کې ترسره کول غواړي. د پریس ټرسټ اف انډیا د راپور له مخې پاکستاني لوبډله به غوره ګڼي چې سږ کال په هند کې د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپلې لوبې د چنای او کلکته په ښارونو کې ترسره کړي. د آی سی سی د سرچینو له مخې پاکستاني لوبډله په تیرو وختونو کې په دغو دوو ښارونو کې د لوبېدو پر مهال له کومې ستونزې سره نه ده مخامخ سوې، نو دغه دوه ښارونه به د پاکستان لپاره غوره ځایونه وي. د آی سی سی یوې مهمې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط پریس ټرسټ اف انډیا ته ویلي دي که څه هم دا د هند کرکټ بورډ او حکومت پورې اړه لري، خو که چیرې چانس ورکړل سي نو پاکستان به د نړیوال جام ډېرې لوبې په کلکته او چنای کې ترسره کړي. که مو دا ویډیو خوښه سوې درسره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.